د لیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 92مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 21 مبارک آیاتونه لري پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ قسم دی په شپه کله چې هغه خوره شي او په ورځ کله چې هغه روښانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړي دي په حقیقت کې ستاسې کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي نو چا چې د خدای په لاره کې شتمني ورکړه او د خدای له نافرمانۍ نه یې پرهیز وکړ او نیکي رښتینې کړه نو د هغه لاره به د هوسا ځای یعنې جنت ته تیاره کړو او چا چې بخیلي وکړه او له خپل خدای نه یې بې پروایي وکړه او نیکي دروغ وګڼله هغه ته به موږ د سختیا سرای یعنې دوزخ ته لاره اسانه کړو او ښه نو د هغه مال به هغه ته څه په درد وخوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباه شي بېشکه د ده لارښودل پر موږ دي او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا موږ څښتن یو نو ما تاسې ته خبر درکړی دی له لمبو وهونکي اور نه په هغه کې نه سوځي مګر هغه ډېر زیات بدمرغه چې د خدای آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي او له هغه نه به په ډډه شي هغه ډېر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لاره کې لګوي پر هغه باندې د هیچا هیڅ احسان نشته هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ پروردګار د خوښۍ لټونې دپاره دا کار کوي او ارومرو به هغه ترېنه خوشحاله شي الله ستر رښتیا ویونکی دی